پاړه چینانه په قافلې کې پېښور ته روانو مسافرو ګاډو باندې د لویرکورم په مندوري ډاډ کمر او چارخیل سیمو کې ډزې سوي چې په پایله کې 19 کسان وژل سوي او 38 نور ټپیان شوي دي. وژل سوي کسانو کې یوه ماشوم او 7 ښځې هم شاملې دي. د پولیس او روغتون سرچینو له مخې د تورې بنګش قبیلو مسافر ګاډي له پاړه چینار پېښور ته په قافله کې روان و او په ورته ډول د پېښور نه پاړه چینار ته هم مسافر ګاډي روان و. کله چې دا قافله چې شاوخوا 200 ګاډي یې لرل د لویرکورم مندوري چارخیل او اوچت سیمې ته ورسېده نو وسلوالو کسانو پرې برید وکړ. په دې پیښه کې تر دې دمه 19 کسان وژل سوي دي چې پکې یوه 9 کلنه ماشومه او 7 ښځې شاملې دي او 38 کسان ټپیان دي. د ټپیانو څخه 12 کسان چې پکې 2 ښځې هم شاملې دي CMH ټلته وړل سوي او پاتې 14 ټپیان د علیزي تحصیل روغتون ته انتقال سوي دي. د تورې بنګش قبیلو مشر جلال بنګش ویلي چې لا هم ګڼ شمېر مسافر په سیمه کې بند پاتې دي او ځواکونو نه یې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره عملیات وکړي او مسافر خوندي ډول له سیمې وباسي. د ټپیانو ژوند ژغورلو لپاره دې هم بیړني اقدامات وشي. قبایلي مشران جلال بنګش او علامه تجمل حسین د دې پیښې سخته غندنه کړې او ویلي دي چې د تیرو 1.5 میاشتو راهیسې حکومت ته غوښتنه کوي چې د تګ راتګ لارې خوندي کړي. 1 میاشت وړاندې د پاړه چینار نه پېښور او اسلام آباد ته د امن واک په توګه احتجاج وسو چې وروسته یې د قافلو لړۍ پیل شوه خو د لارو خوندي کولو لپاره مؤثر ګامونه پورته نه سول. د دې پیښې په اړه د ډیپټي کمشنر جاوید الله محسود ویلي چې د اکتوبر په 12مه نیټه د مقبل قبیلې په مسافر ګاډو د برید وروسته د امنیتي خطرونو له کبله عام تګ راتګ بند سوی و او د قافلو په شکل کې سفرونه روان وو.